زړه نه تنګوئ او زموږ سره چونکې د پروګرام اخیری یو څو شیبې دي نو په دغه کې ستاسو وخت نور هم ښکلی کوو. یو ځوان شاعر دی فضل هادي، ښکلې غاړې ده، یو ښکلې څو شعرونه دي، یو ښکلې غزل یې راته رالیږلې دی د وټساپ ته لارې. نو راځئ چې تاسو ته یې وړاندې کړو. ډېر ښه. د غزل څو شعرونه دي چې خیر که د هیر ومه قربان اډو خبره نه وه، خیر که د هیر ومه قربان اډو خبره نه وه، ما ته معلوم ستا ایمان اډو خبره نه وه، او د زړه مې خوښ شوې نو د زړه خبره خولې له راله، د زړه مې خوښ شوې نو د زړه خبره خولې له راله، ګله په دې کې د خفګان اډو خبره نه وه، او ستا به زړه نه و چې زما د زړه ارمان پوره شي، ستا به زړه نه و چې زما د زړه ارمان پوره شي، ستا به زړه نه و د باران اډو خبره نه وه، او چې پکې ستا د بېننګۍ پیغور خو نه وې که نه، چې پکې ستا د بېننګۍ پیغور خو نه وې که نه، ژوند مې د تېر وې په لړزان اډو خبره نه وه، او وو د دې خپلې خوددارۍ په نشه مست دومره چې دی لیونو ته خو زندان اډو خبره نه وه، او دلته د خدای نه یاره دومره ختمه شوې وه چې دلته د خدای نه یاره دومره ختمه شوې وه چې دلته وجل د مسلمان اډو خبره نه وه. او ما خو د مینې جواري په پټو سترګو کړې، ما ته د ګټې او تاوان اډو خبره نه وه. ډېر ښکلي وایي زما او ستا مینې ته دغه لوی دیوال ولاړو، زه غریبۍ وخوړم ته خپلې خانۍ وخوړم. ډېر ښکلي شعرونه او یقین وکړئ چې لکه او د انداز هم ډېر ښکلی و. ښه فضل هادي چې دی د شعر سره سره د شاعر انداز هم ګورې په کار وي، د شاعر انداز په کار و. بل دا چې د ژوند دوه درې اړخونه پکې هغوی ټچ کړي وو، محبت یې پکې هم ټچ کړی و، او د هغې نه علاوه بربریت ظلم طرف ته پکې هم اشاره شوې وه، انسانیت د هغې ختمولو طرف ته هم لکه د ژوند مختلف شعبې پکې هغوی راچېړلې وې. دا د یو شاعر او د یو کامیاب شاعر خاصه وي. ځینې شاعران چې هغه صرف د خالونو او د شونډو نه تاویږي که نه، هغه ته نور بس هېڅ نه ښکاري، صرف د خپل جانان بېعزتي ده او ته هم څیز ښکاري. هغه وایي که لکه دا زه یو ډېر ښه کار کوم، خو څه شاعران چې لکه داسې وي نو هغه په خپل غزل کې لکه داسې مختلف اړخونه څنګه تاسو خبره وکړله که نه، چې هغه نه خپل ځان خفه کوي، نه خپل جانان خفه کوي، نه معاشرې ته دا احساس ورکوي چې ګنې مایوسي ده. نو دا د یو شاعر کمال وي. او شاعر چې دی دته عطا کیږي، دا عطایي چې کله بره نه وشي، اوس که یو تن غواړي چې لکه څه شاعران قدرتي وي او څه شاعران جوړ شوي وي. اباسین صاحب وایي چې لکه کم تن چې 50 غزلې یادې کړي که نه، 50 غزلې چې یادې کړي نو هغه دې جوګه شي چې دې یو غزل ولیکي. ټیک شوله؟ او څه هغه پرته وي چې لکه یار هغه پلاني غزل کې هغه پلاني کړی پلاني بحر کې داسې نو بس راشي دا لیکل داسې وکړه، او څه داسې چې لکه هغه په معاشره کې ګرځېدلی وي او هغه درد په زړه کې دومره وي چې هغه ته د بره نه عطایي کېږي چې یاره بس د دې نه ته لفظونه او دغه ته راونغاړه. نو دغه عطایي هر چا ته نه کېږي، دغه د فضل هادي په شان د تنانو ته کېږي چې داسې تنان ورسره موجود وي. قدرمنو